والقبر صندوق العمل
دا ټول الله جل د انسان لپاره د انسان د فائدې لپاره پیدا کړل. دا ټول الله تعالی مخلوق چې د انسان خدمت کوي، انسان الله رب خپل ځان له خپل عبادت ته پیدا کړ. او انسان سره یو دشمنان را پیدا کړي دي چې هغه په هیڅ حال کې هم دا بنده او د انسان الله جل محبت ته نه پرېږدي، د الله جل عبادت ته نه پرېږدي. داسې ظالم دشمنان دي چې الله جل ورته هم قرآن کې انه لکم عدو مبین، الله وایي تاسو د شیطان ملګرتیا مه کوئ، دا ستاسو ډېر ظالم دشمن دی، ښکاره دشمن دی. نو داسې دشمنان یې پیدا کړل عزتمندو چې مقابله ورسره ډېره یو نفس دی، یو شیطان دی، بل داسې دا نفس داسې خواهشات لري چې د انسان خپل خواهشاتو ته د نفسي خواهشاتو پسې ولګېږي. نو د الله رب العزت عبادت او د الله محبت ته نه پاتې کېږي. دا خواهشات او د الله عبادت دا د یو بل سره تضاد څیزونه دي. که ته خواهشات پوره کړې نو بیا به الله پاتې کېږي، او که ته الله رب العزت او د الله عبادت او محبت حاصلې نو بیا به خواهشاتو باندې حبه کېښودل غواړي. نو دا نفس او شیطان سره الله پاک دوه دشمنان پیدا کړل. دا داسې دوه رقیبان خدای پیدا کړل چې د الله او د بنده په منځ کې داسې حایل جوړېږي چې دا بنده الله پاک ته ور رسېږي. بل کار ته الله ذوالجلال انسان ته عقل ورکړ، انسان ته الله ذوالجلال عقل ورکړ، وحي ورته ورکړه، قرآن ورته نازل کړ، نبي آخر الزمان ورته راولېږه. داسې خبرې ورته د عقل ښیي، داسې خبرې ورته د وحي او د قرآن که جلي وحي ده او که خفي وحي ده، داسې خبرې ورته کوي چې د انسان هغې ته سوچ وکړي نو د نفس او د شیطان مقابله بیا دلته اسانه ده. ځکه نفس او شیطان هغه تا په ظاهر باندې ډېر باسي، که د هغې خبرې ته د عقل متوجهېږي او عقل لګاوالې ځان ته خامخا دا فیصله درکړي چې دا خواهش دی، دا نفس دی او شیطان دی او دې ځان ډېر باسي، د الله او ستا په منځ کې تفریقه او جدایي راوستل غواړي. خو چې کله وسیع ولګېدو بس دی نو د الله نه لرې کېږي. په یو تیږي کې دوه تورې نه ځایېږي، په یو زړه کې دوه محبتونه نه ځایېږي، دوه مینې په یو زړه کې نه رادننه کېږي. او چې کله یو سړی د خواهشاتو مینه په زړه کې وردننه کړي نو د الله مینه پکې نه دننه کېږي، د پیغمبر مینه پکې نه دننه کېږي. او الله ذوالجلال د انسان د زړه د خپل ذات دپاره یو کور جوړ کړی دی. قلب المؤمن عرش الله، د مؤمن زړه دا د الله عرش دی. او دلته وجه د څوک چې هغه ازاروي الله رب العزت پرې سخت خفه کېږي، دا زما عرش ولړزو. نو دغه وجه ده چې د انسان دا زړه چې دا د الله رب العزت کور دی، نو کله چې د الله په کور کې ته بل څوک ورډېره کړې، د مال مینه پکې ور واچې، د اولاد مینه پکې ور واچې، نو یا د الله مینه پکې بیا نه اچېږي. او چې د الله مینه پکې کوم خلک اچولي د بوټونو کې پراته دي دنیا کې، نه د خوراک او نه د څښاک او نه د کپړو د لباس او نه د مزو چرچو صفایش، دا یې په زړه کې دا په یاسې خپه ایښې ده. نو عزتمندو هغه خلکو ته الله ذوالجلال خپله مینه ور نصیب کړې ده. دا دواړه خبرې نه ده، ابراهیم بن ادهم رحمه الله یو ډېر لوی بزرګ دی او دی په خپل وخت باندې یو لوی سردار او یو لوی بادشاه و. خو بس الله ذوالجلال د هغه په زړه کې خپل محبت ورننه کړ، خپله مینه یې پکې ور واچوله، هغه بادشاهي یې ځای ته ورکړه او لاړ ګډا شو، ملنګ شو، راته شپه د الله ذوالجلال په عبادت باندې اخته و. ویې پېژنده، الله یې وپېژنده. چا چې الله وپېژنده محترمه هغه به بیا داسې وي، ځکه الله ذوالجلال فرمایي ما قدر الله حق قدره. دغه بدبختانو دا هغه شان ونه پېژنده سر چې د الله پېژندل پکار و. نو چې هر کله چې کوم
موږ یې دا کار په دې په بیا आवाज راته کیږي لکه څنګه چې ماشوم یا څه مصیبت دی موږ یې ربي کوو نور را आवाज راکړي ادب کا شان د مخلوق د ذکر په فایشات او دعاګر دی چې الله د طرف نو له आवाज کیږي نو دا باندې راځي په دا ولګي وای دا بیا د ماسپخین مستیم شو دا بیا ما ذکر شو موږ په الله تعالی دې تک کا شان د لګي او واسي دي دې الله تعالی ولای وی دي نو چې کله په دې باندې خلک اخته شي کنه نو دا خدای پاک کیږي او چې حقيقي الله او پیژل بیا دې توجه وکړي ابراهيم نے حق یو ورځ بیا ولاړ کې ناشته کین ګړډي کین دا مرګان کین هو پیژنې ان زه هغه چې خبرې نه وام او کله مشران دا نه لړل چې دا کشران باندې خپلې ژبې سره سکړي دغه په پښتو نه وایي بیګار واقعي کې بیان وکړو زمانه کوي ما خپل بل چې باجات ما هغه څه دا خبره کوم خپل ژبې احترام کوي تاسو خپل وخت د خپل ژبې عزت کوي چې خپل ځای پردای راکې د خدای د دشمن راکې الله خالق اليهود والنصارى د يهود او نصارا مخالفت وکړه چې د توحید ضرورت دی جبر د کول هر یو جایز دی خو یو الحاق دی یو ادغام دی ادغام خو په کې وکړه تاسو مش مستعارکی ګوربیګا خیر دغه کو استعمال و ما په خپل خبرو کې د خدای د دشمن جبر راځه نه کاوه په خپل جبر کې راځي چې په راځه نه کاوه په ځان کې دا کمال پیدا کړي په پردای کې به خپل جبر ورته نه کوي موږ خپل جبر یې کاوه او دې په ترتیب اعلان دی او څنګه اعلان دی نه کوله دغه یو فخر کوي محترمه دا فخر نه دا ډېر سپکه خبره ده چې هغه سره هغه کس هغه باندې چې هغه خدای دشمن دی يهودي نصارا او قران کې الله تعالی خصوص درته ویلي دي چې دا ستا چرې نشي درست کېدی او پیغمبر دې دا خبره کړل ولئن
د دې نه خلاف نه یو خو دا مونږ چې کوم حد ته رسېدلي یو دا هم موږ د الله نبي ویلي چې ته داسې حد ته ورسېږې چې د یهودو د نصاراو هغه ژبه د فخر په شکل باندې استعمالې ستا په ژبه کې یو شي لپاره خپل څه نوم نشته څه الفاظ نشته څه کلمات نشته شته نو چې شته نو ولې نه استعمالې چې د انګرېز هغه استعمالې ستا لپاره په خپله ژبه کې نومونه نشته شته نو ولې نه استعمالې د انګرېز هغه پکې ولې رادخله کې اوس چې دوی خبرې کوي پښتو کې کوي نو عام طور سره پکې نیم په نیم انګرېزي وایي هغه یاده ته خو د سرو دپاره وایي الله پاک خفه کېږي په دې باندې که تا پکې د عربی فقې درنه کولې داسې الفاظ دې په کوم چې حدیث او قرآن کې راغلي دي نو الله به خوشحالېده ځکه چې دا په خپله ژبه کې هغه الفاظ درنه کول کوم چې قرآن او حدیث کې راغلي دي نو ټیک وه خو ته پکې هغه الفاظ ور درنه کړې ها ضرورت دی ضرورت بیا نبي اسلام یو صحابي ته وایي وایي دی دا ژبه زده کړه موږ ته ضرورت کله کله پېښېږي دی سره د خبرو اترو کولو هغه ورته یې ښه دي نو په پنځلس ورځو کې ولې ژبه زده کړه وایي زه اوس که د هغې څه سفیر راځي یا د هغې څوک راځي او خبرې کولې بس چې زه ورته اوس خبرې کولی شم په پنځلس ورځې که صحابه زبردست صحابه دوی په پنځلس کاله کې نشي زده کولی په پنځلس کاله کې به موږ هلکان نشي زده کولی هغه په پنځلس ورځې انګریزي بس موږ راځي ما ته راځي بیا هغه ماشاءالله به ورسره خبرې کوم او زه به ستا هغه دغه کوم ترجماني به درله کوم نو عزتمندو خبره مې کوله باید ابراهیم د الهام صاحب خپل کین ګڼل نو کین پېژنې نو دا مشران صاحب خدای که نه پېژنې کشران دوی نه پېژني کشران ما پیدا وم هغه یې ته وایي ما تاسو د پښتو لفظي دي کشرانو ته هغه یې دغه سر خوځو راخوځو ما یې که زه اته ورکړي د ګوتو څه نومونه وي د دې غټکو ته د دې مسواکو ته د دې منډکو ته د دې بچکو ته د دې څه نوم دی انا پښتو اوس که مې ته وایي چې انګلیش کې نو مې ټول به شاید چې ورشي اوس که مې ته وایي چې هند سره بل سره وستا صباته او افهامه دا ورته په عربی کې وایي هند سره بل سره وستا صباته یا صبابه صبابه ورته هم وایي او صابحه ورته هم وایي او صبابه سب د ګنځلو نه دی سب معنه ګنځل دې ته صبابه ته کوي چې دا د ګنځلو په وخت کې خوځي دې ته عربی کې صبابه وایي دې ګوتې ته او دا صبابه سب معنه ګنځل او دې ته دا صبابه ته کوي چې څوک چې هغه په جنګ کې وي دا ورته نه خوځي کېږي دا ورته نه خوځی کېږي د دې وي کوی به شمدل دا یې ورته خوځی نو ځکه ورته صبابه وایي په پښتو کې هم د دې نوم شته دا څه کوته دا منډه کوته دا مسواک کوته دا یې وټه کوته دا یې وه د دې نوم دا اوس کشران به نه ورځي دې کشران ته ورځي شی دی ته ورځي خو کشران د پښتو نه ورځي نو زه اوس که مې دی چې انګلیس کې ورته زه ورته څوس به یې ټول ته به ورشي خو خپله ژبه کې تل دي نه خپلې ژبې باندې ولې شرمېږي دې ته څه وایي زعتر نه وپرېږده چې زده یې کړي ما هغه ته وایي باید ښه دا راته ووایي چې قرآن کې آیت ورته ولوسته ما چې قرآن کې الله پاک وایي چې د دنیا د زندګي کې متاع القلوب دا متاع دی دوکه‌باز ما متاع ورته عربی کې وایي سکونه ورته پښتو کې وایي ما سکونه پېژنې أن تصفيه لا مشاهد وفيه وسقطوتي وتسكون وي بعدك وتفارقك وتفارقك وتمتع وي أسكون سكر وي زاد ديوم قتلوا سكون وي أنا كمين لجمشران زنانه وبيجل قرونا أو ربي أقول أنا بيا تبيرا وتركون هذه كفرما تبيرا سرابون دول أنا بيا تبيرا بيجلي غان كولي غان مين ګرم د پیژنې کنه د پیژنې د ګان په یو لکه بیا کپڑا یې دیوا انا اورما چې راځو ځاني کپڑا باندې راو هغه ته سرونه وي الله پاک کوئی دا څه لکه سرونه د دنیا د زندګي دا څه لکه سرونه او
نه پکې زیرو نه پکې دلوا نه پکې غړیګریوا نه پکې هغه وداوا نه پکې افغانوا نه پکې هغه ترو هغه ستاسو شپېتو کالو دا ټولو تاسو انتظام چې وکړ دا شپېتو کالو چې شپېتو شي د وشتو شي چې شپېتو شي نو د وشتو شي بس ته بیا محکمه وي بس په بابا ودا بس خلک ټول قضا او کې ما باندې لیکل دا کوي یې مکه اوس واته به وایي اوس څنګه باندې ودا اسی کا خرچہ کرنے کے بعد بیا کوم دو باندې نشته بینک دا او خرچہ ورته ملایي کوم د مازه مو پروسو کې ورتي ورتا بیا په څو کې دي ساليږي د سپیټو د وروسته بیا د وسکو شي کنه نو د سپیټو کارونه دي تاسو چې څه کوو د سپیټو کارونه دي په چې سپیټو پورا شي انا هغه وته مو انسان د چې کور تلاشي نو کور هغه کوي بابا بعد څه کړل د جوړې آزاد نو چې بار دی بابا مرو ته چې راځي نو ټول به ماشي ته کوم نو تاسو ځان مکو چې راځي نو دای په ټوټي باندې په د بار سره کوئی یاره مصیبت ته صدا راوځي منګه تا کړیو د کور خلک کوئی یاره مصیبت ته کبار وته خبري دې چې ادھر کې راځي نو ادھر کې راځي نو خدا دې بلا دې ساتي هیڅ نه کور نشته اون دغه بابا چې ګیره ګوره او د ګټل ګول او د تنخواه راځي ګره ادا په یکم دوه باندې ډراپ راځي ګره ادا په یکم دوه باندې د بار مرګ نه یو خاص کول وټه راځي ګره ان دې علام او دې کاکامو او دې زمام ماجی دې ادا زمام لاجی دې جی به سره وي په چې کله راځي او ګور کې ناستل ان نه چاله جی دې نه چا ماجی دې معلومه ده څه ته چاله راځي ماجی دې راستا پلاس کې چې دا راځي ماجی په چې الله او ابوجی دې همدا ابوجی دې بیا سبا کې جی ورکړي چې کله ان بیا دا وخت سپینه دی نه نو چې وخت الله رضا کول نو الله رضا وکړ او چې څوک رضا کول هغه پاتې شو بے وفا دي خزه بے وفا بچي بے وفا دا دنیا بے وفا دا یار روز بے وفا دا ویرونه دارونه ناس دا بے وفا ټول دنیا بے وفا یو الله کو وفادار نو الله سره تا مینا وکړ وفا سره راکې نو الله تعالی کو الله سره تا تعلق پیدا کړو او چې کوم چا سره تعلق پیدا کړو هغه سره وفا وکړه نو بس دې تا کشان پاتې شو والله عزت دې پیدا پاتې د دې نه پس کوم چې دې راځه پاتې شو او دې د خلکو د خندا سترګې چې ټول شي نه راځي نشتا وګورئ سماعت واستو نه راځي شو ګټه وټه نشي کولای د کور خلک پټان دي د بار خلک پټان دي او دې مایوس شو اس سفرې باندې شو اس سهارې باندې شو او دې راځي جماعت کې نه څه خوشي جماعت څه نشته او وی الله سترګې مې شرمې چې تعالی आवाज درکوم چې څو وخت تعالی आवाज درکول ټیم ورو زه د نور په لاره باندې اخته زه د خپل یو د بچو په خدمت اخته زه د باندې د موټر په کار باندې اخته زه د خلکو د زندمان مردمان په باندې اخته په خپل سوی کو ما تاسو سره تعلق جوړ نه کوم چې کوم خلکو سره تعلق جوړ کړه الله یې سره ځای نشته اوس بابا جزام نشي ویلې چې وګړي شوی روټه راغلی چې ودراني دا نشي ویلې چې دا په کلاګه دغه پستا په کار مکه ویلې هغه مستوي نو باسي اجازه دام نشي ویلې دغه هیڅ الله پاک وایي چې دې په دا وخت کې چې دا ټول خلکو نه دی پاتې شو او دې جماعت کې سر کې خدای یاد شپې را پاسه بل کار سره ځان ته نماز واجب کوي باندې ودرې دا سره په مکه کې خدای سترګې یو بس کې پرې وکړه الله اسو نشتا خدای یو ټکی خپه کړي تاسو باندې تعلق نه سات او چې تاسو باندې ساتل دی هغه سره ځای نشته الله بلدان دا وخت وایي لبیک یا عبدی الله
बस खुदे टिके पे इंतजार कसम दे नबी अलैहि सलाम फरमाए अल्लाह ताला व तबरक तआला दो सांस की या दा सांस के चेती अजब बवाद रेस्तर गुना परिवत अल्लाह वे कसम दे का आसमान ना और की दारुना समंदरना तमाम दुनिया या तरफ तक इस्ताद अस्तर की दा यो सांस के बन तरफ तक अल्लाह पाक वे कसम दे दा बर्बाद तुमको मतलब समझाएगा शुक्र में जो उसने अब्दुर्रहमान बाबा वही मां के हुस्न लवर्शिनो दे समशी मां के हुस्न लवर्शिनो दे समशी तदबुर आलिलाने नशवे सम चिताब किस्मत दे चिते दासर बादिश उम खुदा तवज्जो न जाफर खास करे फिर अल्लाह ताला को फरमाई या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक अल्लाह वे मदन व इंसाना या अय्युहल इंसान व इंसाना मा गर्रक बिरब्बिकल करीम सशितो पति हाल के ला ज़्यादा आवाज़ न कहीं अलपति पति जड़ा जड़ा के स्तर की ओर है नुचे क्या स्तर की ओर है तो सनम बनाए बात दबे न होते या साथ या समाधि अल्लाह ताला दुरुन की यौदुन देशे या समाधि नुचे कलला देशे वाले नो आवाज दबे न होते से को प्रकार है कि वही या सनम न सनम जब सनम बनाए बानी या समझ अल्लाह ताला वाला आदर के लबैक लबैक आदरियम बंदा आदरियम फरिश्ते व तो अल्लाह दास जो करता बुत परस्ता वागर करता मुशरिक के बुत परस्ते और फस्तादा समझ गुमा अस्तो खुदा खुदे कोई न करना दा खुदे पर काल शवे दा खुदे उदे शवे अगर न मुकबल बुद्धा और को या सनम सनम रे खुद सनम बनाए बानी को पर काल है के दफने न समझ हुआ तो तार संगा वागर के अल्लाह तली वेदात मा बंद दे मा फिदा करे और ये बुद्ध चली वही नुपुत खुजवात न मर गई न जगमान दुआ और बावस तो दम वाले दुआ पर न खमुले पे चतन दे बदमान उसको ब्याह चला और मर गई कब पर काले की मुलु में हुई करा बदमान में हुआ वस्त करा और जिसोक माला आवाज रागी और मां का आवाज की जन्नशंदा के बंदा को दमा बंदा
پیدا کړی تا په درونه پیژندو ته دغه کم توجه نه کې دغه مهربان کم توجه نه کې ابراهیم دې دا هم څه دا خبره بس کو په هغه خبر نه پاتې شو نو کې یې ګټه کې دغه بلاګانو دا ساده ورونه چې په دې کې راوړي او ډېر ټوکړي ټوکړي پکې لګېدلي دې ته کې وایي ښه تشي ټوټي ټوټي سرې او شنې او تورې او سپینې هر هغه ټوټه پای کې لګېدلي دا ځینې او ساده یو پلستر ورته جوړه کړي ټوپې راوړي او کمبلي او هغې کې که ګنډل کې نو هغه شپه پکې ګنډل کو ځکه چې هغې کې ګنډ ځکه نه پلاس کې جوړې او ټوکرې یو به ګنډې بله بس پړدې کېږي نو هغه د بیا چې خوځګارو دا یې ګنډلو د هغه په سیټ باندې د هغه په عقده باندې چې کوم سړی مقرر دی بادشاه دی بیا هغه په اس باندې هغه شاهي اس باندې سور دی کوم باندې چې بلی ابراهیم د نام صاحب سور هغه په هغې سور دی لاس تېرېدنو په ده ورغی نو چې ورته یې وکتل ورته یې ویل او ابراهیمه تا څه دې وکړل بادشاهي دې پرېښوده او ګدایي دې غوره کړه هغه ورته یې هستی زاره ما ته خو بادشاهي اوس میلاو شوه تا دا بادشاهي مې پرېښوده خو ما ته حقیقي بادشاهي اوس میلاو شوه هغه ورته بادشاهي نه ده دې هلکه دې وګوره په لاره کې ناست دی او کیم ګنډې په یو بد حال دا بادشاه داسې بادشاه دی به چې پاس پورې زما دې شکار شوکت ته وګوره زما دې جامو ته وګوره زما دې انداز ته وګوره زما دې کړو ته او زما دې عزت ته وګوره مخکې وروسته به راسره ګاډ دی مخکې وروسته به رانه مقدمة الجیش روان دی لارې صفایي راته کوي حفاظت مې کېږي دا کم اس دی او کم دوم دام دی دا تاسو وکړل زما خدای ته وي دا تاسو هغه ته وي ما ته اوس بادشاهي شوه بادشاهي د ملنګانو په دعا شي بادشاهي د ملنګانو په دعا شي زه رحمان هر بادشاه شم چې ګدا شم ټیک ده دې علماو ته وګوره بادشاه لیکلي بیبیان حضراتو ته وګوره دې فقیرانو ته ګوټونو کې جناب بادشاه لیکلي نو یې زه اوس بادشاه شم هغه ته ته څنګه بادشاه شوې وې ته په خلکو بادشاهي دی ته د خلکو په زړونو بادشاهي کوم د خلکو په زړونو بادشاهي کوم په زړونو کې وردان نه یم د خلکو په زړونو کې د ما مینه پرته ده بادشاهي خو زما اوس شوه وې په تمام مخلوق مې بادشاهي شروع شوه وې هغه څنګه نو سین په غاړه ناست و نو داسې سین ته ستن وغورځوله هغه ګنډې وکړه ګنډه دې کړل نو استنې سین ته وروغورځوله نو هغه ورته وي ویل دې سین کې زما ستن ده هغې بادشاه ته ویل دې راوباسه که نه هغه ورته سین نه به یې څنګه راوباسه دې اوبو کې به ستن څنګه ګورم ورته یې ویلې ویل ته چې بادشاه یې نو بادشاه سره خو ډېر لوی طاقت وي هغه وکړه که نه چې دې کې ستن دغه راوباسئ نو یې که ته ټول فوج راولم نو ستن به څنګه راوباسي ورته یې ویل پوره بادشاه یې ده نو ده اواز یې وکړو او د دې اوبو اوسېدونکو زناورو ما له ستن پکار ده بس چې دا اواز یې وکړو کشې خاطر باندې سین په دې دا چې سوره بیان دي ان هر یو په خوله کې د سرو ستر نیولې د خولې داسې د اوبو نه بله نیولې دا روان دی او ټول غاړې ته ته خواته راځي داسې خپل ورته ایسته کوي چې هم دا ستن واده بادشاه ته یې وګوره بادشاه ته یې وګوره ته بادشاه ده که نه نو دی ورته وایي بیان چې سوره بیان دی هر یو د سرو ستر په خوله کې نیولې ده د سرو زرو دی ورته وایي ابراهیم ادهم سے ورته وایي دا ستنې مې نه دي پکار ما چې دې سیند ته کومه غورځولې ستن ده ما خپله چې کیڼ مې پرې ګنډه هغه خپله ستن مې پکار ده نو ټولو بیانو سر ښکته کړه ستنې یې ښکته لکه کوزې کړې یو میینه ووته هغه خپله ستنې وله خولې کې راغله داسې ده پرې راپاسته وی بادشاه ته یې کړه نو محترمو دغه ابراهیم ادهم سے حرام کتلی طواف کوي خپل ځای ورسره مېلاو شو واقعه یې موده ده ده مو ولیدل لومړی ولیدو خو چې ده وکتل یاره دا ځای خدای تعالی درته یې زما دی ملاقات نه یې شو ډېر وخت یو بل ته جدا پاتې نو هغه ته رانږدې شو ورته ویل چې څوک او څنګه راغلی هغه ورته بس بابا طواف کومه او
او زما مطلب نور څه دی ما ته ټول ویل چې په دې طرف لاړ شه زه خپل پلار په طرف کې راوځم خپل پلار وګور وی پلار دې څوک دی وی نور راته ویل چې ابراهیم نوم یې دی ابراهیم بن ادهم نوم دی وی څه نښې درکړې ده بچې وی هغه راکړې څه نښې درکړې ده یو ګوتې ورته وویل وی دا ګوتې راکړې دی یو رومال ورته وویل دا یې راکړې کلک چې لاس یې تا وویل بچې دا رومال او دا ګوته ما ستا مور ته پرېښودې وه اما ورته ویلي وو چې کله ما ته بچې زما کوشش کوي نو دا به زه خبره کوې په دې پېژنم او ته زما بچې ستا پلار دی ابراهیم دی مخه چې هغه وویل مخکې لاس تا وکړو د حرم کې حریم کعبہ میں چیخ چیخ کر رویا ملائکہ رہے اعلان یقصدو کرتے دینا صدقی ورک رہے ہو اللہ اور پھر چپلار وزیر دور مدفس پا حرم کی اولائشی آخ خلق و آخ و حیطہ بلاو شو کچھ سنگ یقین ورگا یو دیکھی آواز خوشو تو ابراہیم پیوڑکی دوزدو مین رضائی کی تاکویری کی چر ماتا سر مین رضائی پڑے گا چھتا نہ کرے نو دا دیا کتوری وردان نکی تاکہ ماں سر مین کرے گا نو دا بچے کتوری وردان باسی بس دری بچی کرے بچے اب بچے گا رسول اللہ اوی اللہ ستاج مینے کا پدا سے سور بچیزا اگر قربان شما دستا مینے پکا ما دستا محبت پکا دے دا بچو محبت نا اللہ تعالیٰ دیکھا فرمائی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن لگانو دا اللہ ذکر ناو دا اللہ دا دین استاسو مال او استاسو اولاد غافل ہے کی دا مال اولادات و محبت کی دور غرب شی کہ اللہ دا رفاد شی اللہ دا موتا سطور اجزار مکیدان تقبل محبت را نصیب کی اللہ تعالیٰ نے اقبل امین را نصیب کی اللہ نے وطول کا عبادت دا طاقت و نبی اسلام دا طاقت اور دا محبت توفیق را نصیب کی دا سور خلق چی دی جمع کے حاضر دے یا سور زمان دا سے ملگری دوستان دا ملگر فواری و کوشش گئی آغا مسافر چی دنیا کو کونا کی پرات دی اور منصر پر دس دوست شریف کی اپنی پوری اللہ رب العزت اگر کولو کا دی حاضر کولو کا دا سور زمان ملگری پر شریف جمع کیا نور لائنو کے اللہ دا کولو دا شریعت موافق حاجتنا دا کولو